د افغانستان د سولې او ملي عدالت خوځښت د موجودیت تر اعلان وروسته دغه خوځښت په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د چارو شنونکي وایي ورته خوځښتونه نه یوازې د افغانستان بحران نشي هوارولی بلکې د ستونزو د لا زیاتوالي سبب ګرځي. زما په نظر د ډیرو ډلو جوړېدل د دې پر ځای چې د افغانستان د بحران په حل کې مرسته وکړي تاوان کوي. د افغانستان د سولې او ملي عدالت خوځښت چې پرون خپل موجودیت اعلان کړ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی یې مشري کوي. د چارو د شنونکو په خبره د دې حرکتونو غړو یو ځل ازموینه ورکړي او د جمهوریت د سقوط عاملین بلل کیږي. دوی زیاتوي دمګړی دغه کسان په بهر کې دي او دا خوځښت هم په بهر کې ایجاد کړی دی. کابل نیوز ټلویزیون د خپل معلوماتو په لا وړاندې د دې حرکت د جوړېدو خبر خپور کړی و.